حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کله چې انسان بل انسان له یا خرا یا کافر یا فاسقه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کافر کلمه راغه په سر باندې ودرېږي کا کافر او کافر کین الا حر علیه برت تعالی متوجی کیږي ته په دې کلمه باندې کافر شي د ایمان نه بخلاش دی ویل شي د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد څومره خلک دی کې واقع دي مړ خو ډیر کافر انسان دی خراب سړی دی رسول الله فرمایي دا خبره خدای په سر باندې ودرېږي کوي مصداق نو سیدا کافر دی کني ته کافر شوی یو خبره دي ځان کافر کی دیو جن حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان بده شي کلمو کې د اسمان نه بلاندې زمکه له ځان پیرو غورځي وحد کې عملګری شهید وکنه مور اغله د شهادت تبریک او غیره دا کو رسول الله ورته شمو کی دې شي د خبره کړي چې الله په ما خبره باندې جهنم لبوسي لندې غورځي دیو جن امام زاهبی دا لیکلی چې انسان کې ډیر مرزونه دي ډیر باطنی ظاهری لیکن د ټولو مرزونو علاج اپ دې خبره کې دی چې انسان په لجبه صحیح استعمال حدیث مشکات کې راځي رسول الله فرمایي ډیر انسانان آی دنیا کې بده ژبه د وجنه الله لو کړي غلطی خبرې کنزل لیکړي اس لاړان ته پرې واته حاصل دا شو ولا تنابزوا بالالقاب او خلقو کو غواړي چې جامعه کې امن راشي د خرس پی فاسق کافر الفاظ وبل لم استعمال ول استعمال الله ولا اوس وجم بیانې بئس الاسم الله ډېر بد نوم خاوند فسق بعد الايمان ورسل ایماننا الفسوق معنا ذل فسقي بدل د علی اسم مراد دین لقب معنا ده کله دی ایمان راوړې دی نو به ولې د خلکو لوي دا فاسق دی دا فاجر دی دا خو ډیر بد خبر الله وتا وکړه ځان له مؤمنه مې د الفاظ استعمالي ځان له مؤمنه مې بل لوي فاسق بل لوي خر بل لوي نس بيدینا د ایمان نورستا الله دا حق تن لري چې سړي دا الفاظ استعمال ولې تکای اوس جواب د سوال ټیک دی سړی په نه په او جاهل او هغه د الفاظ ویلي دي چې دا پلانې خر دی سپې دی خنزیر دی اوس با څه کوي الله یې معافي مانو غواړي نمبر بهترین الله ومن لم يتوب الله اجازه توبه بین سجده کارن فاولئک هم الظالمون الله خاص هم دوی ظلم کوونکي آیت کې اشاره ده له کله چې سړی د بل چا غیبت فاسق فاجر لفظ استعمال کې غلنو دا غنه به بکنه غواړي چې هغه معاف نه کړي الله دې نه معاف کړي سسانه خبره نه چې چا فاسق او کافر و او بیزا ډیر د شي انسانان شته چې ځان له دیندار خلک وي پلانین کافر دي افاسقان دي هغه بی دینان دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سړی په خپل فاسق او کافر او بی دین دی مؤمن لسنګ ځل الفاظ استعمالي توبه وباسي توبه یوازې دې نه شول یا الله ما معاف کا داغه سړی نه مستقله بکنه غواړي کله چې هغه معاف کړی دی نه ورسره الله تعالی معاف کوي حج عمره لزکنه د چا غیبت دې کړي د چا عزت دې اخسته سپکري کړي او تو یې رضا د شپې قیام الليل وکم حج بلارش مورینه بلارش ما الله معاف کی اچر د الله نه معاف کوي اول بداغه نه بکنه غواړي دی نه ورسره الله نه بکنه غواړي څومره ګران کار دی ظلم په لغت کې ویل شي تیری را الظالمون اصطلاح کې دا منوزو شی په غیر محلي الله دا سړی فاسق کافر بيدینه خرنو لیکن تا ورته الفاظ استعمال کړه څومره ظلم دی وکړه ولی څومره الله خپشو دویم د آیات نه خبره معلومه شو کله چې انسان د بل سړي عزت اخلي کنزل اغله کوي فاسق فاجر وغيرها د الفاظ ورته وایي دې سړي ګناه کبیره وکړه الله وایي لوی ګناه وکړه دا بد الله نن بخنه غواړي دا غنم به بد الله معاف کی نو دې آیت کې ګویا کې درې خبره وشوي
یو دا چې یو قوم د بل قوم بس ملنډ الله مکوي دویم تعنون مکوي یو بل دریم د خرس په خنجر د الفاظ کافر الفاظ می استعمالوي کومدا شرط استعمال کړو د درې کارونه موکړو خپل بلوي اتفاق ختم شو جنجال مصیبتونه برش معنا د ایتونو دا یا ایها الذين امنوا اید ایمان والو لا يسخر قوم ملند دین کوي یو قوم من قوم دبل قوم پوری عسى ان يكونوا امید شي با خلق خير منهم غرد دوینا ولا نساء نزنان من نساء نور زنانو پوری امید شي غرد منهن اید زنانونا ولا تلمزوا انفسكم الله ويتعنون مكوي پر اخفروا زانون وام جنس باندې ولا تنابزوا بالالقاب وما يدوا يوبل بدينا كارنو من باندې چې خرس په خنجر کافر وغيره ده بئس الاسم الله ډیر بدنم خاوند فسق بعد الايمان رسل ایمان نمداري ومن لم يتوب الله وجاج توبه وينصف اولئك هم الظالمون خاصم داخل الله يظلم كون